السلام علیکم ورحمة الله. په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. نن به زموږ او ستاسو درس موضوع هیډر او فوټر وي. په هیډر او فوټر کې موږ تاسو کولی شو د صفحې په سر یا په پای کې داسې یو لیکنه وکړو چې هغه په ټولو صفحو کې راغلي. همداسې د دې ترڅنګ به موږ تاسو پر پیج نمبر باندې کار وکړو. لومړی موږ تاسو هیډر راخلاصوو. کله چې مو هیډر راخلاص کړئ نو مختلف ډیزاینونه د هیډرو موږ لرو. هر ډیزاین چې مو خوښ وي له دې ځایه استفاده کولی شئ. که چیرې دا ډیزاینونه درته کافي نه وو نو office.com کې هم تاسو کولی شئ ځینې ډیزاینونه یې پیدا کړئ تر څو له هغه څخه استفاده وکوئ. موږ تاسو یې کلیک کوو، هر ډیزاین چې مو کلیک کړئ هماغه ډیزاین به موږ او تاسو ته راخلاص شي. همداسې د office.com وروسته موږ ایډیټ هیډر لرو. کله چې موږ تاسو کلیک کړو نو موږ تاسو هیډر ته ورولي تر څو په هیډر کې بیا موږ تاسو تغییرات راولو. همداسې د هیډر برخه نور نو بالا کله دې ځای راخلاصوي انسرټ څه هیډر فوټر او پیج نمبر راخلاصوي. که یا دلته د هیډر اینډ فوټر ټیب کې هیډر فوټر او پیج نمبر راخلاصوي. ټول سره یوه خبره ده، له هر ځای کې استفاده کوئ. زه نور له دې ځای استفاده کوم، انسرټ پرېږدمه. نو دلته په وروستۍ برخه کې موږ تاسو ریموو لرو. په ریموو کې کولی شئ دا هیډر چې تا جوړ کړی دی دا له منځه یوسئ. او په سیو کې کولی شئ دا office.com چې کوم هیډر راواخلئ بیا په هغه کې تغییر راولئ جوړه کړئ. دا کولی شئ په دې ګالري کې ثبت کړئ تر څو د بیا لپاره هم تاسو ته ثبت وي. فوټر هم همدغسې د فوټر کې هم کوم ډیزاین چې مو خوښ وي هغه ډیزاین انتخابولی شئ. له office.com څخه راخیستلی شئ، ایډیټ یا تغییر په کښې کې راوستلی شئ، له منځه یې وړلی شئ او ثبتولی شئ. د دواړو موضوع سره یو رقم ده. پیج نمبر کې موږ تاسو کولی شئ صفحو ته عددونه ورکړو. ټاپ اپ پیج ده، د صفحې په سر کې عدد ورکړو. د صفحې په سر کې چې مو په هره برخه کې خوښ وو، هر ډیزاین مو خوښ وو نو له دې ځای څخه هغه انتخابوو. کله چې مو انتخاب کړئ صرف یو کلیک ورباندې کوو. کلیک چې مو وکړو هغه به ډایرکټ دلته صفحې ته موږ تاسو ته راځي. همداسې دلته موږ تاسو office.com لرو. که چیرې انټرنیټ سره وصل واست او یا دلته موجود وو هغه هم کولی شئ استفاده کړئ یا یې ثبت کړئ. بل بټم اف د پیج د بټم اف د پیج به د صفحې په پای کې د صفحې په اخره برخه کې چې د هره برخه کې نمبر خوښ وو، هر ډیزاین نمبر چې دې خوښ وو نو کولی شئ هغه هم له دې ځای څخه انتخاب کړئ. کله چې د انتخاب کړئ دا په صفحه کې راځي چې یوه صفحه کې راغلی. له دې وروسته چې ته هر څومره د صفحې اضافه کوې یا مخکې له مخکې یې لرې په ټولو صفحو کې به همدغه پیج نمبر ورسره راغلی. پیج مرجن به د صفحې په یوه برخه کې یې راولي. زه یې کلیک کوم او صفحې په دې برخه کې تاسو ته پیج نمبر ښکارېږي. د صفحې په یو کونج کې یې راولي. څلور کونجه دي، په هر کونج کې چې مو راوستی په هغه کې یې راوستلی شي. کرنټ پوزیشن بیا په هر ځای کې چې موقعیت ولري. فرض کړئ زه بیخي دلته په پاراګراف کې د خطه په داخل کې یم نو انسرټ ته رالمه او له دې ځایه مې پیج نمبر راخلاص کړئ. کله چې مې پیج نمبر راخلاص کړئ کرنټ پوزیشن ورته کلیک کوم، چې یې اوکې کړم ډایرکټ ماته ګورئ دلته اضافه شو پیج نمبر په دې ځای کې. نو کرنټ پوزیشن تاسو پر هر ځای باندې کلیک کړی ده په هماغه ځای کې پیج نمبر درته اضافه کوي. نور چې د هر ځای خوښ وو په هغه ځای کې اضافه کولی شي. کله چې موږ تاسو پیج نمبر راخیستی وو فارمټ پیج نمبر ته راځو. دلته ډیزاین ور بدلوو. کولی شئ دغه ډیزاینونو څخه هر ډیزاین چې دې خوښ وي یا الفبا دې خوښ وي یا ای بي سي دې خوښ وي یا رومي عدد دې خوښ وي نو ته کولی شئ فرض کړئ زه ورته الفبا راواخله اوکې کوم یې ورباندې. اوس به زما پیج نمبر په الفبا باندې ښودل کېږي. که زه دلته نورې صفحې ختم ډېر کړم نو زموږ ستاسې دغه پیج نمبر چې بلې صفحې ته اوړي دا اوس ګورئ جیم ته واوښتل. همداسې کله چې مخکې پسې ځمه دلته دال ته واوښتل. د پیج نمبر به اتومات د الفبا پر اساس باندې مخکې روان وي. انکلود چپټر نمبر که چیرې ورسره وي بیا به له پیج نمبر سره چپټر نمبر هم وي. چپټر نمبر که ستاسو موضوع انشاءالله په یاد کېږي. چپټر نمبر موضوع موږ تاسو په هوم ټیب کې ویلې وه. دې ځای کې مو دلته چپټر راخیستی. کله چې مو چپټر ورته انتخاب کړئ اوس دا چپټر نمبر ورسره راغلی. که زه راسم دلته هیډر او فوټر چپټر ورسره راغلی. که اوس زه راسم دلته ورسره وښیم نو ما ته یې بیا ورسره ښیي. زه راځم فارمټ ته، په فارمټ کې هم هیډر او فوټر دې هم وښیي. کوم ډول دې وښیي هغه ورته انتخاب کړئ او په کوم علامه دې سره جلا شي. زه ورته په دغه ډش علامه دې یو له بل سره جلا شي. اوکې کوو یې نو اوس موږ تاسو ته ښیي چې الف صفحه ده او یو چپټر یو هم موجود ده. چپټر یو هم شته په کښې کې. نو دا هغه څه و چې موږ تاسو په چپټر کې ورته اضافه کوئ. چپټر یو هم په دې سیکشن یا په دې برخه کې د کتاب موجود ده. همداسې په ټولو صفحو کې اوس چپټر یو ورسره وښودل شي. ځینې وخت موږ تاسو دلته صفحې شروع کوو نو نه غواړو چې له یو څه شروع کړو. هر عدد چې مو شروع کوئ دلته راسئ ورته کلیک کړئ هغه عددونه ورته انتخاب کړئ. فرض کړئ زه ورته د 10 څخه دې شروع شي اوکې کوو یې. اوس به د صفحې د اولې صفحې شمېره به څه وي هغه به لس یا چپټر نمبر به ځینې څه کړم تر څو پرې ښه معلوم شي. اوس چې موږ تاسو اوکې کوو صفحې شمېره به 10 راته ښودل کېږي. ریموو پیج نمبر کې یو پیج نمبر بېرته له منځه ولاړ شي. ډیټ اینډ ټایم کې موږ تاسو کولی شو د ورک پروګرام ته ساعت او تاریخ اضافه کړو. کوم ډول ساعت او تاریخ چې مو هر ډیزاین خوښ وي هغه ورته انتخاب کړئ اوکې یې کړئ ډایرکټ به اضافه شي. که مو په انګلیسي ژبه کې نه غوښتل دلته پښتو انتخابولی شئ. اوس په پښتو کې تاسو ټول ښودل کېږي له همدې ځایه څخه یې انتخابولی شئ. همداسې که مو میلادي تاریخ نه غوښتئ دلته هجري قمري هم ورسره انتخابولی شئ.
ترڅو پر تا ته هجري قمري تاریخ راسي. فرض کړه زه ورته وم دا تاریخ صحیح دی نو که اپډیټ ټیک مارک لګېدلی ثانیه په ثانیه دقیقه ساعت ورځ میاشت کال هر څونه چې دا وخت پر تېرېږي ته چې هر وار نوی راخلاصوې دا تاریخ او ساعت او دقیقې او ثانیې به ټول نوي سوي او که اپډیټ نه انتخاب پر همدغه یوه حال چې دا اوس دې داخل کړې پر دغه حال ولاړ دی هېڅ وخت هم بیا نه تغیرېږي. زه یو کې کومه کله چې مې اوکې کړئ ډایرکټ په همغه تاریخ چې موږ تاسې غوښتی هغه به دلته راته اضافه سي. ډاکومنټ انفو کې هم ځینې برخې اضافه کولی شو لکه آدر د فایل نیم د آدر لیکوال د فایل نیم د دې فایل نوم د فایل پیت چیرې چې موږ تاسې ثبت کړی ده او ډاکومنټ ټایټل هغه عنوان یې ده دا ټول شیان پکښې کې اضافه کولی شئ. زه یوازې اضافه کوم آدر ورباندې کلیک کوم کله چې مې کلیک کړئ ډایرکټ یې زما له ایمیل ادرس زما نوم ور واخیستی که چیرې ستاسو کمپیوټر کې ایمیل ادرس نه و بیا ستاسو له یوزر اکاونټ څخه ستا نوم ور اخلي خو کولی شئ دا نوم هم خراب کړئ دې پر ځای بل نوم ولیکئ. دا کوم خاص ډیزاین او خاص څه نه لري یوازې دغسې ساده که تاسو اوس ورته ګورئ دغسې ساده ښودل کېږي خو ولې دلته موږ تاسو ته دا راښیي چې په دې ساحه کې کم څه لیکل کېدای شي. نو موږ تاسې راځو دلته ورته ګورو آدر لیکوال د فایل نیم نوم یې ده فایل پیت چې دا په کوم ځای کې ثبت د فولډر په فولډر یې درښیي ټایټل د عنوان یې درته رااخلي. همداسې راځه بیرته له سره څخه هماغه د کمپنۍ ادرس و ایمیل ادرس و مهم لغتونه و د چاپ تاریخ و عنوان و دغه شیان دي چې هر څه تاسو غواړئ پکښې کې ولیکئ نو هغه ورباندې کلیک کړئ او لیکلی یې شئ. فیلډ کې هم ځینې تنظیمات لرو خو دا تنظیمات اکثره پر دغه لاور کیس او پراپر کیس ولاړ دي. موږ تاسې دلته په عنوان کې یو شی ولیکو نو هغه دې په کوم ډول باندې راشي که ټایټل کیس یې هر لغات اول توری به غټ وي فرست کیپیټل به د ټول پاراګراف یا ټول یې لیکي اول توری غټ وي لاور کیس پکښې نه ABC او اپر کیس به غټ ABC دا تقریبا ټول همدغه ته ورته تنظیمات پکښې کې دي. کویک پارټس کې موږ تاسې ځینې برخې ورته اضافه کولی شو. اوټو ټیکسټ کې به ستا د یوزر اکاونټ د سر توری راخیستی او بیا دلته لاندې ستاسو د یوزر اکاونټ مکمل ټول نوم ورته راخیستی. پراپرټي د همغه اوس چې مو تنظیماتو څه بحث وکړو همغه تنظیمات دي فرق نشته پکښې کې. فیلډ هم همغه شی دی یوازې بیلډینګ بلاکس کې بیا ځینې نور شیان ورسره موجود دي لکه موږ تاسې اوس دلته راځو دا به راوخت وګورو تر څو پورې کوم شیان دي اوس تاسو ته ښکارېږي دلته کور پیجونه موجود دي او په ځینو لاندې برخو کې موږ تاسو ته ټکس بوکس موجود وي او بله یو برخه یې په دې ساحه کې تاسې راواخلئ موږ ته پیج نمبر موجود ده په دې ځای کې به تاسو ته ښکاره کېږي دا ټول د پیج نمبر دي. نو هره برخه که ستاسو په کار و انسرټ یې کوئ کله چې ته انسرټ کړې ډایرکټ په هغه ستا صفحې ته راځي چې دا خاص تر هیډر او فوټره پورې نه دي بلکې کور پیج هم اضافه کولی شئ پیج نمبر هم اضافه کولی شئ ټکس بوکس او هر څه چې تاسو خوښ وي همغه ورسره اضافه کولی شئ. پکچر کې موږ تاسې کولی شو تصویر راواخلو کوم تصویر چې مو خوښ شي دلته راسئ خپل کمپیوټر کې همغه تصویر انتخاب کړئ چې اوکې دې کړئ تصویر به ستا هیډر ته راسي خو تصویر چې هیډر ته راغلی تصویر یو څه غټ دی نو موږ بیا اندازه ورکوچنۍ کړو تر څو پورې بیا صحیح ښکاره شي او خپل ځای ته صحیح راسي. اوس تصویر هیډر ته راغلی موږ تاسې بیا صرف دلته منظم کړو تر څو پورې په هغه اندازه کې صحیح راشي. نور د پکچر هغه عادي تنظیمات دي چې موږ تاسې ویلي وو کولی شئ استفاده ځینې وکوئ. همداسې آنلاین پکچر دی کولی شئ آنلاین تصویر هم راواخلئ ګو ټو هیډر دی و هیډر ته بیایي ګو ټو فوټر دی و فوټر ته بیایي نو که د فوټر برخې ته تلئ فوټر د صفحې د پای برخه ده او هیډر د صفحې د سر برخه ده هرې برخې ته چې ورتلې کولی شئ ورته ورسئ. په دې هیله چې له ویډیو څخه مو څه اخذ کړی پر همدې ځای باندې ویډیو پای ته رسوو راتلونکي ویډیو کې به انشاءالله پر پاته برخه پریویس و نیکسټ او همداسې تر اخره پورې د هیډر پر پاته برخه کار وکړو. تر بیا بلې ویډیو هم پر الله سپارم ښې چارې.